سلامونه قدرمندو مینوالو په دې تمه یم چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نو چې ځان دی راغلی یم د پغمان ولسوالۍ ته او د پغمان د ښایسته قصر ته او ومې غوښتل چې تاسو د دې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. بالکل. او بله دا چې یو دوه ملګري سره د یو کیمرامین ده او یو فیصل خان دواړه مې تروزیان دي او بنډار به هم کوو شعرونه به هم سره وایو او چې راتېر څه چای مې به هم چې کوزه مې ده زه مې کې د پیتاوي ته چای اودس هم په خوب وکړو او بله دا چې چای مزه کوي ښه چای او پیتاوی چې زه مې سخته مزه کوي که نه همداسې نه ده. بالکل. وایي شعرونه به هم وایو. وایي غزل دی چې په ځان مې سخت تېروم خو تا ته نه وایم زړه ته د زړه کیسې کوم خو تا ته نه وایم کله ناکله د غمونو قطارونه راشي د زړه په زور یې ختموم خو تا ته نه وایم او تا راته نه ویل چې مه اسکه خراب به دې کړي نورې نشې خوشې کوم خو تا ته نه وایم زما د هیلو لمر سهار شغلې خپرې کړې خپلې تر مازدیګر ورسره ځم خو تا ته نه وایم د زړه مورچل مې د جانان له ولکې ووتله پاتې عسکر شهیدوم خو تا ته نه وایم او دا ځل مې کلکه واده کړې ده چې نه به ځمه اختر د څنګ کې تېروم خو تا ته نه وایم او وروستی باید دی چې نور یم تنګ شوی له دې ستړې زندګۍ احساسه نور یم تنګ شوی له دې ستړې زندګۍ احساسه خپل ارمانونه قتلوم خو تا ته نه وایم. نو ملګرو د دغه ځای ښایسته ویډیوګانې به هم تاسو سره شریکوو او دغه بنډار تر پایه را سره وګورئ.